په کابل کې د افغانستان له ګڼه ګوڼې نه ډک هوایي ډګر په دې وروستیو ورځو کې د الوتکو د ډېرو لږو الوتنو او کېناستلو شاهد دی. د کرونا وایرس خپرېدل لامل شول چې نیلوفر سفر له 3 اونیو راهیسې په فضا کې د بهرنیو پروازونو قربانه نه وي. من حیث یک مهماندار چون روزانه ما پروازهای خارجی زیادتر داشتیم، نه تنها با مردم افغان خود، با مردم از کشورهای دیگه هم ما میزبانشان می بودیم. ما دلتنگ پروازها شدیم و با امید از اینکه یک روز بخیر این ویروس از کشور ما خاتمه پیدا کنه و ما به شکل نرمالش بتونیم پروازهای خود دوباره شروع کنیم و مرزها برای ما باز شود. کامی ایر د افغانستان د هوایي چلن لوی خصوصي شرکت دی چې د 12 الوتکو په لرلو سره په خوا تر دې هر ورځ 26 بهرني او 6 کورني پروازونه ترسره کول. 3 اونۍ کېږي چې نړۍ ته د کرونا وایرس د خپرېدو له امله پروازونه ودرېدلي دي. دغه شرکتونه وایي د دې له امله ورته په هر اونۍ کې څه کم $3 میلیونه زیان رسیږي. د دې لپاره چې دغه شرکت له پښو ونه غورځېږي، مسؤلین وایي حکومت باید د کرونا وایرس د بحران د پای ته رسیدو او د پروازونو تر عادي کېدو پورې پر دغه شرکت مالیه معاف کړي. اگر امیر روال ادامه بیافته، نه تنها کامیار که هر دو شرکت افغانی از پا میفته، به خاطر که بودجه ندارن، پول ندارن و تمام و بسیار بدهی‌های زیاد سرشان میآید. به خاطر حال مثلا اگر معافیت نده، ما به می شرایط پرواز میکنیم به سکتورهای داخلی و دولت ما را چارج کرده میره، مسلسل همو بدهی‌های ما بالا میره. به اون خاطر لایبیلیتی که بالا رفت و پرداخت‌ها که بالا رفت، ما نتونستیم پرداخت کرده، آغازشان پس مشکل میشه. په افغانستان کې د کامیار شرکت ترڅنګ آریانا هوایي شرکت هم فعالیت لري، خو دغه شرکت مسؤلینو د پروازونو د نه کېدو له امله د ور اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د هوایي چلن ملکی اداره وایي د کرونا وایرس له خپرېدو راهیسې د افغانستان هوایي سکتور $20 میلیونه زیان لیدلی دی. همدارنګه دغه ادارې د پارکینګ او کېناستو څخه د مالیاتو د معافولو طرحه حکومت ته لیږلې ده. و اگر این طرح از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان تایید شود اجرا میشه. د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د نړۍ له بحراني کېدو سره له افغانستان نه د نړۍ ډېرو هیوادونو ته پروازونه ودرېدلي دي. په افغانستان کې هوایي شرکتونه وایي کومو بهرنیو هوایي شرکتونو چې افغانان بهرنیو هیوادونو ته لیږدول باید هڅې وکړي او خپل مسافر بیرته افغانستان ته ولېږدوي.